ګرانو فارمدارانو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیارد نسل تخمي ستنو نه استفاده وکړئ تر څو دغسې اصلاح شوی نسل لاسته راوړئ. په یاد ولرئ ټول مومبیلیارد یو شان نه دي. کوپیکس مومبیلیارد چې دی دا د مومبیلیاردو منشا ده، یعنی نړیوال شرکت دی. دا خوشبختانه لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت په افغانستان په سطحه باندې نمایندګي لري. دغه کمې غواګانې تاسو ګورئ دا ټول د کوپیکس مومبیلیارد د تخمي ستنو نه زیږېدلي دي چې د شودو تولید هم تر 50 کیلو په دغه فارم کې شته دی او ټیټي چې دی 10 کیلو دی. د صحت د نظره د ناروغیو د نظره ماشاءالله په یخ هوا کې په ګرم هوا کې دواړو کې توافق کوي او همدارنګه د مرضونو مقابل کې چې دي ډیر مقاوم دي. یعنی دغه کم مرضونه چې تیر شو د لمفي سکن راغی یو نور ډیر مرضونه ساري مرضونه هغې په مقابل کې چې دی دا ډیر قوي جوړښت لري، زرې مریضۍ نه نیسي. نو که تاسو هم غواړئ چې دغسې یو اصلاح شوی نسل ولرئ او یو آباد فارم ولرئ نو د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د کوپیکس مومبیلیارد نوم یاد وساتئ، ځکه ټول کوپیکس ټول مومبیلیارد چې دي یو شان نه دي. هغه وړتیا یا هغه خصوصیات چې په کوپیکس کې دي په نورو مومبیلیاردو کې نه لیدل کیږي.